جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في كتاب الزهد. أبو يحيى صهيب بن سنان يو صحابي رضي الله تعالى عنه ديواي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: حیرانتیا ده د مؤمن چارو لره د هغه چاري ټولې د ده لپاره خیر دي. خیر دا معنا چې د اجر و ثواب ذریعه دي، او دا امتیاز بل چا لره د مؤمن څخه پرته نسته. که چیرته د مؤمن ته خوشحالي ورسیږي د الله تعالی شکر ادا کوي، نو دا خوشحالي د ده لپاره خیر وي. او که چیرته زور تکلیف ورته ورسیږي، نو صبر کوي، زغم کوي، حوصله یې لوړه وي، نو دا مصیبت په حقیقت کې د ده لپاره خیر او د اجر ثواب باعث وي. د دې حدیث روایت مسلم کړی ده په کتاب الزهد کې. د دې حدیث لنډه تشریح په دې ډول باندې ده: هغه مسلمان او هغه مؤمن چې هغه په الله تعالی باندې کامل او بشپړ ایمان لري او د الله تعالی په حکمونو او پریکړو باندې خوشاله وي، د هغه ژوند ټول د ده لپاره خیر ده. هر چاره، هر عمل او هر حرکت یې د اجر او ثواب ذریعه وي، ځکه چې دی د الله تعالی په نعمتونو باندې د خوشحالي په وخت کې شکر ادا کوي. که کله خوشحالي ورته ورسیږي، کله یو نعمت یې په برخه سي، دی د الله تعالی شکر ادا کوي او د دې نعمت حق پر ځای کوي. او که چیرته کوم زور په دنیا کې ورته ورسیږي، کوم تکلیف ورته ورسیږي، نو دی په دې حالت کې هم د الله تعالی حمد یایي، د الله تعالی ستاینه کوي، الحمدلله یایي، او د الله تعالی په هر حالت کې شکر ادا کوي. خو هغه څوک چې هغه ناقص الایمان وي، ایمان یې کمزوری وي، هغه د مصیبت په وخت کې تنګیږي، بې حوصلې کیږي، ګیلمن کیږي، هغه مصیبت یې نور هم په دې دنیا کې په زور کوي او په آخرت کې هم د الله تعالی په نزد باندې ګناهګار وي. او که چیرته هغه چاته چې د هغې ایمان کمزوری وي، په دنیا کې خوشحالي ورته ورسیږي یا نعمتونه خدای تعالی ورته پریمانه کړي، د الله تعالی د نعمت قدر نه پیژني، د الله تعالی د نعمت حق نه ادا کوي، د الله تعالی شکر نه پر ځای کوي، نو هغه نعمت په حقیقت کې د ده لپاره په دنیا کې هم د عذاب باعث او په آخرت کې هم د الهي عذاب مستحق قربان دي ګرځي. الله تعالی دې موږ او تاسې له حامدینو، شاکرینو او صابرینو بندگانو څخه وګرځوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي ورور قدوسي لمتحدة عرب إمارات څخه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه